سورة النساء پنځمه پاره د آیت نمبر دی 343. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. مخکې احکام ذکر کول، اوس دلته امر د طهارت چې مونږ ته منځ دی کېږي، مګر په داسې حال کې چې تاسو بالکل بیدار یې، په نشه کې به نه یې او په دې خپلو الفاظو باندې پوهېږئ. البته مخکې سره دا دی چې د احکام الهیو د اطاعت لپاره بیداری او طهارت ضروری دی. دیو جنا د نشې او د ناپاکۍ په حالت کې مونځ دا منع دی. ای ایمان والا ولا تقربوا الصلاة، منځ دې کېږئ مانځه ته وانتم سکارا، او حال دا چې تاسو په نشه کې یئ. دا مخکې سورة بقره کې ویلې چې دا نشه، شراب او جواري نقصان یې ډېر دی، فایدې کمه ده. و اثمهما اکبر من نفعهما، یو کرکه یې پیدا کړه. اوس بله پابندي راغله چې د مونځ ټایم کې نشې مه کوئ، چې دا مونځ در باندې خراب نشي. حتی تر دې پورې تعلمو چې تاسو پوه شئ ما تقولون، په هغه څه باندې چې تاسو یې وایئ. دا تعریف د سکر شو. نشه دې ته وایي چې ته په خبرو نه پوهېږې چې زه څه وایم، او دې کې جهالت هم داخل دی. یو سړی د مونځ په معنا نه پوهېږي، دې هم نه پوهېږي زه څه وایم. نو په کار د مونځ معنا سړی زده کړي. ولا جنوبا، نو په حالت د جنابت کې، په حالت د جنابت کې مانځه ته مه نږدې کېږئ، بلکې ځان پاک کوئ، غسل وکئ، وروسته وایي حتی تغتسلو، غسل نه پس به مونځ کوه ځکه ته جنوب یې. الا عابري سبیل، مگر دا که تاسو تېرېدونکي یې د لارې او مسافر یې. یو معنا دا ده که مسافر یې یا جنوب یې او اوبه نه میلاویږي نو بیا تیمم کوئ. وروسته ورپسې د تیمم خبره ذکر کوي. دویم دا ده چې دینه مراد دا ده ولا جنوبا الا عابري سبیل، په حالت د جنابت کې مونځ مه کوئ، مسجد ته مه ځئ، مګر که په مسجد کې یو لاره ده او بله لاره نشته او هسې پې تېرېږئ صرف، نو تېرېدل در جایز دي، خو مسجد کې به ایسارېږئ نه، ځکه مسجد د پاکو خلکو ځای دی. دې وجې نه حدیث کې د حایزې زنانه باره کې هم راځي، حایزه زنانه به مسجد ته نه ځي، حیض بیماره ده، ځکه دا پاکۍ کې نه ده. عایشه رضی الله عنها ته نبي علیه السلام هم ویلي چې کله ورسره روانه وه حج له، لاره کې پې بیماري راغله، د الله نبي ورته وفرمایل چې افعلي ما يفعل الحاج، حاجیان چې څه کوي تم کوه، خو غیر الله تطوفي بالبیت، د بیت الله طواف به نه کوې د کعبې. ولې؟ ځکه هغه جومات کې دننه د کعبه او مسجد ته د داسې زنانه تلل صحیح نه دي. نو دلته الله فرمایي چې په لاره تېرېږي، بله لاره نشته، په مسجد کې لاره ده، نو خیر دی تېرېدی شي. نو په حالت د جنابت کې لمونځ مه کوئ حتی تر دې پورې تغتسلو چې تاسو به غسل کوئ. اوس وایي وإن کنتم، او که یئ تاسو مرضا بیماران، او علی سفر، یا په سفر باندې یئ. بیمارې د بیمارۍ د وجې نه بعضې وخت کې انسان له د اوبو استعمال ممنوع وي، ضرر ورکوي، او یا تاسو په سفر کې د سفر د وجې نه تکلیف دی، تاسو ته اوبه نه میلاویږي. او جاء احد، یا راشي یو تن منکم ستاسو نه، من الغایت، د لوی او د اسماتي نه. غایت اصل کې کندو ته ویلی کېږي، مخکې هم خلک هملته تله، قضای جد ته. او لامستم النساء، یا یوځای شوي تاسو د خپلو بیبیانو سره، یعنې هغې نه خپل حاجت پوره کړئ، نو بیا خو په تا باندې غسل فرض دی. فلم تجدوا ماء، نو تاسو نه مونده کوئ اوبو لره، اوبه نشته. اوس به څه کوئ؟ فتیممو، او تیمم الله دی امت ته ورکړی، مخکنو امتونو کې تیمم نو. فتیممو، نو قصد کوئ صعیدا طیبا، د خاورې پاکې، چې بس د ځمکې جنسي که نه په هغې باندې تیمم کېږي، چې کوم څیز د ځمکې جنسي او پاکي، اگر که شګی یا مطلب دا دی بل داسې یو څیز چې ځمکې جنسي. بعضې خلک دا تپوس کوي چې یاره په دې شګه باندې تیمم کېږي که نه، ولې پې نه کېږي؟ او په عامه خاوره باندې هم کېږي چې ځمکې جنسي دومره څه دوړی چې ستا به د لاس لږ ولګېږي، او که شګې ورسره وي نبي علیه السلام فرمایي لاسونه به لږ داسې کړي
چې 13 شګه او 13 کاڼي وسنډلې شي په مخ باندې راکاږي او په لاس راکاږي او یا باندې چې لکه غوندې معمولی غوندې ورکي فامسحون مسحو کوي بوجوهکم په خپل مخونو باندې او ایدیکم په خپل لاسونو باندې لاس څنګه پورې راغلي په تیمم کې او دیزه پورې صحیح حدیث دا دی د مړوند پورې لاس هم پکې مبړې کو آسان کار دی تیمم بس 2 ضربم والے شي یو ضرب وا په مخ راکاږي بل ضرب وا او دا چلو خبره یا دا صحیح حدیث د دین قوی دی یو ضرب دا چلو کا د سی په مخ راکاږي دا چلو بس تیمم وش خبره ختمه شو آسان کار ځکه تیمم مصیبت نه دی تیمم رحمت دی پدې کې الله رب العالمین یو رخصت دی امت تر علی غلې ان الله یقینا الله کان عفوا غفورا غده معافی کون کې بخنه کون کې الم تر دې زراوس د اهل کتاب ولس قباحتونه به ذکر کوي دی 15 او آیات پورې او هغه ته زجرونه دي او اخره کې تخویف دی هغه ته او بشارت مؤمنانو ته دی بیا دیت کې ول دو قباحتونه ذکر کوي اشتراء الضلاله او بل خلق گمراه کول الم ترى تنغور الى الذين وكسانوا توتو چور کړی شوی د ورته نصیب من الكتاب یو برخه د کتابنا یشترون الضلاله تدوی غرکی گمراه الى راین اخلی گمراهی هدایت پریدی گمراهی اخلی دوی مو یریدون دوی دا غواړي ان تضل السبيل چې تاسو واړی د حق لارنا خلق گمراه کوي غلطی فتوی ور کوي غلطی مسلې بیانې والله دې کې نور دو قباحتنا یو قباحت الله دا ستاسو دشمنان دي والله الله چې اعلم ډیر خپوی دی به اعدائکم تاسو په دشمنانو باندې الله دا ستاسو دشمنان دي دوستان نه دي ګور وکفا بالله ولی او پر دی الله تعالی بچ کون کې وکفا بالله نصير او پر دی الله تعالی مددگار الله به تاسو بچ کوي او مدد بم کوي خو خپل دین کلک شي من الذين ديكم زجر دي نور قباحتونه په دې کې ذکر کوي ور لشپګ نور درې غو شپګ بداشي نه به دې پوری شي من الذين ذاق كساننا هادو چې يهوديانو يحرفون الكلمه تحریف کوي دوی په کلمو د الله تعالی کې عم مواضعه د خپل زینونه دلته مراد تحریف هغه معنوي دی سورۃ مائده کې چې راځي الته ور سم من بعد ویل دي من بعد مواضعه یو سلوي خایت الته تحریف لفظي دی دلته وی ګور دي تحریف کوي د الله په کلماتو کې دی یو لفظ به یو معنی دی بغله غلطه معنی کوي بل دا ويقولون وايد سمعنا من خبر اوريدا وعصينا ومن نشمن له یو سمعنا او يبيع عصينا او بل دا وي نبي عليه السلام ته واسمع زمون خبر توکي دا خبر اورا بيزان سره غلي وي غير مسمعين تا ته دي اډو اورول ونکړي شي من الله دي کون کنه نعوذ بالله یا الله دي مړک خبر نه اوري دا توکي او خیانتونه به دوی د نبی عليه السلام په مجلس کې کول د دوی د اخر د زمون خیانت په پټ پاتې شي الله یې تو نه راولېږي الله په خپل نبی خبر کړي خدا سکار کوي او بل وراعنا او کلمه دراعنا دوی وای سوره بقره کې تفصیل تیر شو چې يهودو په دې کې لای اللسان کو چې راعینا مړه ته پم کې وشپون کې یا درعونت نه خستو من راعینا من پم کې قمقنا نعوذ بالله الله په دې کلمه پابندي ولګول وراعنا وراعنا کلمه وی لیم بالسنتهم پدا سحال کې چې تاون کې خپل جبل را لای اللسان کوي وطعنا في الدين او د دې طعن کول په دین کې دی په دین کې طعنونه کوي اتم قباحت سلورم يحرفون الكلم بينزم سمعنا وعصينا به وي شپغم غیر مسمعين وي نبی عليه السلام ومراعنا ويتم په دین کې طعنونه کوي اعتراضات کوي وسب بعضي خلک دسي په قران او حديث به اعتراضات کوي لګي به طعنونه به کوي دا مسله غلطه د دې په ځای الله وی کوي دا کار کړی وای کنه ولو انهم کوي دوی قالو چې دی دا ویلې سمعنا موږ خبر واورې دا واطعنا موږ په عمل کو منوي عمل وکاو اطاعت کو او نبی ته دا ویلې چې واسمع زمو خبرې توکې دی نبی او دا غیر مسمعين نه ویلې او دا ویلې دراعینا په زبانه چې وانظرنا موږ تلک نظر وکي خوګ نبی زمو خبرې توکې دا یو خبر درته کو یو درخواست مراوړې لکان خیر اللهم نخامقا دا کار بغوره د دې لپاره وا اقوام او ډیر خبره برون کې به مضبوطه خبره به ده
ولكن لعنهم الله د دین نهم قباحت لیکن لعنت کړي په دی باندې الله بکفرهم په سبب د کفر دوی فلا یؤمنون ان دوی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر لګ الا قلیلا یو معنا دا لګ خلق په دی کې ایمان راوړي ډیر نه راوړي بل معنا دا الا قلیلا دوی ایمان نه راوړي مگر لګ ایمان راوړي معنا صرف الله خالق او مالک مني او سو خبري مني او نور سره شریکان جوړي او د رسول او د قران نه انکار کوي لګ ایمان راوړي او ډیر کو پرې کړي یا ایو الذین اوتوا الکتاب دعوت دے د ایمان اهلی کتاب ہوتا اے هغه کسانو چې ورکړی شوی دی ورته کتاب یهود او نصارا دوانو ته دعوت اے اهلی کتاب آمنو ایمان راوړی بما پاک کتاب باندې نزلنا چې موږ نازل کړی دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما معکم دا کتابونو چې تاسو سره دي دی قران باندې ایمان راوړی دا قران تاسو د مخکنو کتابونو تصدیق هم کوي اوس تخویف په عذاب دنیوي ورکوي ګوره دا ایمان راوړی من قبل ان مخکې د دینه نطمس وجوهان چې موږ بوران کو در لدا مخونه طمس الوجود ته وي دا مخ بالکل اخر کې دي ګډ وډي کې لکه د 60 پشان ځکه ورپسې وي فنردها نو موږ وګرځو دی لره علی ادبار یاد دي په شاګانو باندې من د شاګانو په شان به د کول کدا سټ چې څنګه اوار دي او په دې سټ کې نه پوز اخکاری نه خلا او نه پکې شونډي او نه بلس او نه سترګې دې بدل د مخ موار کم الله ول او نلعنهم یا بمن پدی باندې لعنت کو کما لعنا اصحاب السبت لك څنګه موږ لعنت کړو پاغه خالی والا باندې چې يهودو د خالی پرس په ښکار حرام او کولې کنه یې کولې الله څنګه کړو شکلونه ولا ګډ وډ کړل لعنتونه په ولېګل دا به دوی سره مو نو که په دنیا کې ونی شي آخرت کې به سره الله وکي کنه الله رب العالمین بعض عذاب دنیا کې ور کوي بعض آخرت ته پریدي وکانه امر الله یو د امر د الله مفعولا اغا کړی شوی دی د الله رب العالمین امر سر ته رسیږي د الله امر پوره کړی شوی دی د سیدې لکه الله چې وکړي چې الله وی دا کار کوم به کوي ان الله دې کې زجر دی چې ګور الله رب العالمین شرک نه معاف کوي او حال لري دوی کې شرک موجود دی او په الله باندې افترا کوي الله باندې افترا دا کنه دا نه دروغ دی پلانی بابا ردا برخ ور کړی دا د دانی زموار دی دا د بچو زموار دی پلانی الله یې دروغ وی لګي د سر ما دا ویلی نه دي ځکه دی قران کې خو نشته نو بل کتاب الله را لګل نه دی معلومه شه د خېټي خبرې کوي کنه دا پکې داتا گنج بخش دی دلې خزانه ور بخلی دا بل چې کوم دی دا فلانه بابا دی فلانه بابا دی دا ټول شرکونه دي دا شرکونه د مکی والو کې مو دا شرکونه زموږ د کلمګو مسلمانانو کې دي د دې انسان الله یو عمل نه بخي نه قبلې او بخنه د بالکل نشته ان الله یقینا الله چې لا یغفر بخنه نه کوي ان د دې ګناه یو شرک به چې هغه سره برخداران جوړ کړي شي د شرک بخنه الله بالکل نه کوي دا د الله په قانون کې نشته ويغفر الله بخي ما دون ذلك هغه چې د نخکته ګناي قام لمن يشاء چاته چې او غړي د شرک نخکته ګنا الله بخي هغه د الله مشیت تسپارلې شوی دی اوس د شرک قباحت او د مشرک بدی ومن يشرك بالله وغسوک چې د الله سره برخداران جوړي فقد افترى يقينا دي انسان جوړ کړل اثما عظیما ګنا لویا لوی ګناه د ځان نه جوړ کړل شرک هم ټول افترا د دروغ قصې دي کنه پلانی بابا دا چلو پلانی بابا دا چلو دا ټول د دروغ دی الله وي علم ترى دې کې زجر دی چې ګور کوي کفر او شرک او د دې باوجود وي چې مونږ به الله جنت ته بوزي او مونږ پاک خلک کله به ځان ته ابناء الله ویل او احباؤه رست برازي سورته مائده وغيرها کې علم ترى تنغوري للذين غكسانوا تو يزكون انفسهم چې پاکي بیان د خپل ځانونو ځان پاکي بیان موږ خلک پاک خلک خټه پاک ده نیکونه پیغمبران تیر شي بعضی زموږ نیکونه د سوچت پیران تیر شي په دې نه خلاصي په دې خبرو نه خلاصي بلکې الله موږ منکړو د ځان پاکي ډېر نه وي فلا تزكوا انفسكم د ځان پاکي مو بیان او ځکه خسرړې مو خسرړې بل الله بلکې الله چې یزکی من یشاء پاکي چاله رچ غواړي من یشاء چاله رچ غواړي مفعول ولا حذف کړي دی من یشاء تزکیته الله چې رچا تزکیه غواړي کنه بس هغه پاک ځکه الله تعالی سره معلوم دی چې څوک د پاکوالي لایق دی او څوک پاک دی هو اعلم بمن اتقى
سورۃ نجم کې راځي الله وی زه متقین پیژنم علم انو بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون پدی ظلم نشي کېدل فتیلا په قدر دا غتار دا اډو کې د کجوري فتیل څه ته فتل هغه نری تار چې د کجوري اډو کې راتاوي کنه چې په کوته کې دا کې یو باتای غوندې ته جوړ شي فتیل د فتل نه دغه ته موجوده الله ستل خیرنی دا تله او د سپیدا کوته ومږي هغه نری نری خیری پکې پیدا شي الله دومره ظلم هم ز پچانو کوم دا کنایه د قلت نه چې لک ظلم هم ز پچانو کوم انظر ګور دي کې زجر دی په افترا د دوی چې دې ځان نه دروغ جوړي په الله باندې چې دا خو الله برخه ور کړی پلاني له پلاني له دا برخه ور کړی الله دا دروغ وای انظر ګور کیف یفترون دوی سرنګ جوړي علی الله الکذب په الله باندې دروغ وکفا به اسم مبینا او پورا دې دا ګناه ښکار ګناه دی وکړل الله چې دوی لګي دا دروغ وای د ځان علم ترا دي کې زجر دی په دې خبره باندې چې په خپل مشرکان دي او دا لاسکه مشرکان د مؤمنانو نه غوړه غړي دا څوک د اهل کتابو الله په خپل خود کوډ منترو علی توغوت علی د غیر الله بندګۍ نه کوي د دربارونو بندګۍ نه کوي او تعویذونه او بندونه کوي د شرک کارونه کوي د اهل کتابو بدا مولیر بدا مرزونه پکيو زمون مولیر کوم دا مرزونه دي دا لاسکه چې ورته ویل شي چې دا نبی علیہ السلام محمد صلی الله علیه وسلم د مرګري غوړه دي کدا مشرکان د مکی نه وي هغه مشرکان د مکی د ذات غوړه دي تمره ظالمان دي دا کار وکاو مشرکان به د مکی د نبی علیہ السلام نه غوړه غنو داغه د مرګرونه دا دی يهودو دغه رنګ دي مرزيانو اهل کتابو وسم دسی یو مولا وي دومره عزت کې براشي چې شیعه بغوره غنی ولې دي سره بغوس الک الله نه ويریږي یو مشرک او کافر دی خوخ دی او توحید ولا پس غاپی لګي بدره دی او لګي فزول خبرې کې یو بریلې دی خوخ دی چې هغه شرکونه کوي د الله سره قسمه قسم شرکونه کې مبتلا دی او توحید ولا سره دښمنی جوړه کړي دا او بدی وی لګي دا کار مکو کنه مرز ما ځان کې پیدا کوا علم ترای تنګوري للذین کسانو تا اوتو نصیبا من الكتاب چې ورکړی شوی دا ورته یو برخه د کتاب نه په پوره کتاب خو نه پويږي خو یو برخه ولور کړی شوی دا معمولی وی پويږي دوی سکه یؤمنون دوی ایمان لري بل جبت په کوډو منترو باندې او په جادو باندې والطاغوت په طاغوت باندې طاغوت من غیر الله عبادت کوي ويقولون دوی داوي دا خبرې کوي للذین کفروا فوارد کافرانو کې د کافرانو مراد څوک دي کفرو د مکه مشرکان اټش پیپر راوړل د مکی مشرکان یادی ها اولائے دا خلق چی دی دا مکی مشرکان یادی دا خلق اهدا دا ډیر په سملا روان دي هدایت والا دي من الذين امنوا د ایمان والاو سبیلا په اعتبار د لارې وګورئ مکی مشرکان دي د دې لار وې سم ده د دې صحابه او د دې مؤمنانو دمر ظالمانو دا غلطي خبرې به کولې الله وی د الله لعنت در باندې وریږي وس اولئک الذین دعوا کسان لعنهم الله چې الله لعنت کړي په دی باندې تخویف ورته بیان ومن يلعن الله وسوک چې الله په لعنت کی بلن تجد له نصيرا تبي چر مندنه کې داغه لپاره سوک مددگار ام لهم نصیب من الملک الله دې سره خدای چې بادشاہي نشته کله دې بادشاہي واکراغه کنه دې چاله هغه د کجوري د اډو کې هغه دغه نه هغه کنده اچاو دې دومره چاله سنور کوي دا يهود دومره بخیلان دي ام لهم ایشتر دې لپاره نصیب من الملک صبر خد بادشاہینا کده دی بادشاہی راغه فائدہ نو په دغه وخت کې لا یؤتون الناس دی باور نه کې خلکو تنقیرا په قدر دا داغ دا اډو کې د کجوري معلومه شو چې دا اوس کم ګوري کنه پلاني ملک له امداد ورکړ پلاني هغه په سود ور کوي صدقه ورځ نه خو نه ور کوي هم د سید له نظر کوي چې د کجوري د اډو کې داغ پډ کېږي دومره د له نظر کوي دا داسې کنجوسان ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله دې کې اوس د يهودو حسد ذکر کوي چې نبی علیہ السلام سره حسد پدې دی چې الله په خپل پیغمبر فضل وکړو نبوت ورک دی چې ها لکه اوس بزمګه پیری مرید ورانی کوم بر د خبره منو او دا ولې دی پیغمبر شو الله یې ګور حسدونه کوي ام يحسدون الناس دوی حسد کوي د خلکو سره الناس نه مراد دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا صحابه او مرګري النبي والصحابه رضی الله عنهم
پس باندې حسد کوي علامه پاغه سبان دی آتاهم الله چې الله دوی ته ورکړي دي من فضل د فضل خپلنا ما آتاهم الله دی نبی له د صحابه له خپل فضل ورک دین اسلام قران نازل شو خيستا احکام دی اوس حسد کوي الله رب العالمین فرمایي تاسو خو چې ابراهيم عليه السلام سره زموږ ډیره مینه ده نو ابراهيم عليه السلام هم دغه دین ورکړو نو څنګه هغه سره حسد حرام دی د سیدی نبی سره حرام دی اخیری نبی سره کنه فقد اتینا آل ابراهيم الكتاب پس یقینا ورکړو موږ قرآن د ابراهيم عليه السلام تم کتابونه دین وخت کوم کتابونه نازل لیکنه تاسو خو هم منو کنه نو دا مو منی کنه والحکمت او په د دین چې وحي ورته کېدله وآتیناهم ورکړو موږ هغوی ته ملکا عظیما بادشاهي لویه ډېر پیغمبران پکې تیر شوي دي چې هغوی له الله پکې بادشاهانې هم ورکړي دي داود علیه السلام سلیمان علیه السلام فمنهم من آمن به ومنهم من صد عن دي کې اوس منهم کې ضمیر چا ته راجع دی یا خو د یهودو ته راجع دی فمنهم بس بعضې د دوی نه من هغه څوک دي آمن به چې ایمان یې راوړی په دې فضل د الله باندې دا مخکې چې فضل تیر شو چې هغه د نبی علیہ السلام رسالت دی قرآن نزول دی نو بعضې په د یهودو کې په دې ایمان راوړي لکه عبدالله ابن سلام پشان عالم چې راغو د یهودو ایمان یې راوړو ومنهم بعضې د دوی نه من هغه څوک دي صد عنه چې مخې ته ګرځولی د هغه فضل د الله نه په دې نبي او قرآن ایمان نه راوړي بعضې ومنهم کې ضمیر راجع دی آل ابراهیم ته دغه آل ابراهیم کې بعضو ایمان راوړی بعضو کې مخ ګرځولی دی وکفا بجهنم سعیرا پورا د جهنم اور بل کړی شوی د پاره د کافرانو ان الذين تخويف د په عذاب اخروی یقینا کسان چې کفر کړي به آیاتنا زم پایتونو سوف نصلیهم نارا زرد من با ور داخلو دی اور د جهنم ته الله من به اور ته ور داخل کو صلی دی ته لیکيږي چې الله رب العالمین پر جوخ کې او دنه به ګورو منډي الله فرمایي څنګه چل به وشي کلما نضجت ار کله چې سټکورې شي جلودهم د دوی دا سرمنی بالکل دا سره غونډ شي دا سرمنی هغه ته موږ پښتو کې سټکورې کېده ورکه وي پور کې سټکورې شو دا سرمنی به بالکل لاټول شي تکي توري شي په دې اور باندې بدلناهم جلودن په بدل کې ورکو موږ دوی ته سرمنی غیر د دینه غیر بول الله ویل موږ نوري سرمنی ورکو دم بر سرمن به ووري پور نو لاندې به الله بل چمړه رو بس ګورم مړه کيم نو دا ناشنا عذاب نه دی او دا وګور کنه چې کله بر سرمنه ختم شي مثلا کله کله انسان باندې زخم راشي او یو سرمن دی تی واړی نه لاندې سرمن چې کوم بل روزي هغه سختي ک نرمي نازک هغه ډیره نازک نو هغه بيخي ګرم سیز نه برداشت کوي پاتې لا اور نو الله ګور عذاب نورم ډیریږي تازه سرمن براوزي نو عذاب په خ نورم ډیر اثر کوي چې غیب وي والعیاذ بالله الله دې دینه موږ ساتي ليذوقوا العذاب د پاره دي چې وسکی دوی عذاب لرا ان الله يقينا الله كان عزيزا حكيما غد زور اور ذات حکمت والا والذين بشارت اخرت مؤمنانو ته د دې په مقابل کې چې ایمان راوړو نیک اعمال کو بس هغه کسان چې ایمان راوړي عملونه کړی په سنت طریقه سندخلهم زرده محمد داخلو جنتونو ته چې بهيږي ولاندې دونه بنگلو دا غینه نهرونه همیشه وي پاږي کې ابدان همیشه خالدین معنا همیشه د ابدان تاکید د پار راوړي چې بالکل د همیشواله بن ختميږي لهم د دې پاره فيها په جنتونو کې ازواج مطهره بیبيان دي پاکه ساتل شوی وندخلهم محمد داخلو ظلا ظليلا غسور همیشه وتا ظلن سوری دی ظلیل تاکید پاره ویلې دي چې دا سوری به یعنی دائما همیشه به سوری امداس مزیدار سوری کې راحت کنه راحت په پکې بالکل ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دې زنه اوس یو سلسلور در شمایت پورې سیاست مدنیه ذکر کیږي دا سیاست مدنیه مخکې سورته بقره کې ذکر کړو بعضی احکام دلته ذکر کیږي په ملک کې د عدل او د انصاف د قیام د پاره چې د الله رب العالمین قانون نافذ کړي چې امن راشي د امن د پاره غټه خبره ده چې اول هغه کسانو ته ذمہواری وسپاري چې هغه حقدار دي اهل چا د مشرع اهل له خولي صفات پکې دي ظالم سره خیانتګر سره د عامه مشر کوي په علم او جاهل مشر کوي او چې فیصله کوي په انصاف کوي
نو دې ځنه دې شپږ او یې مې پورې په کې درې احکام د سیاست راوړي او زجرونه به منافقانو ته ځکه هغه منافقان دا قوانین نه مني اسی په خله کلمه ویل خو قوانین نه مني د الله دلته په کې هغه اول قانون ذکر دی اول حکم ان الله یقینا الله یامرکم تاسو ته امر کوي ان تؤدوا الامانات چې ادا کوي امانتونه او ذمہواری الی اهلها دغه حقدار ته امانات نه مراد حقوق دی او ذمہواری دی عہدی چې ورته وایو دا ذمہواری خپل حقدار لورک چې تاسو کم کس مشرکیږي چې هغه اهلی دغه مشرای دا سی کس مشرکای نبی علیہ السلام صحابی ته تاسو قیامت بکل راضی د الله نبی فرمایل اذا وصد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه کله چې مشرین نه اهل تسپارل کېدی به د قیامت انتظار کوا او سم د قال له اوس پتا کوم مشران راضي هغه څوک دي اهل دي کړه اهل دي نه اهل دي هغه در باندې مشران کیږي لګیا بل دا اذا حکمتم کله چې فیصله کوي بین الناس خلق مینس کې ان تحکموا بالعدل الله دا امر کړی دی دا ان الله یامرکم دلان داخل الله درته امر کوي ان تحکموا چې فیصله کوي بالعدل په انصاف چې ملک عدل او امن وي چې عدل نو بدمنی وي ان الله یقینا الله نعم ما يعظكم به ډیر خو وعظ درکې تاسو ته په دې خبره باندې الله رته نصیحت کوي وعظ کې معنی د منی الله منی کوي چې بیا عدلی مکوي عدل وکړي ان الله یقینا الله کان سميعا بصيرا اوریدن کې لیدن کې یا ایه الذين امنوا دې کې وس چې رعیت ته حکم دی مخکې حکم الامیر امیر ته ویلي چې ورته انصاف کوا عدل اوس عوام ته وی چې د الله او د رسول اطاعت کوي او د اولو الامر بم کوي اولو الامر چې مسلمانانو مشر کړي دي اختیار ور کړي دي حاکم وقت دی او دین نافذ کړي دي د خبره به معنی خود سره اطیعون دی ویلي او اولي الامر منکم معلومه شته اولو الامر اطاعت دا مقید دی مطلق نه دی د الله رسول اطاعت خو کوم دی مطلق اطاعت دی ځکه بیل بیل وسره اطیعوا الله واطیعوا الرسول خدای ونه چې اطیعوا اولي الامر منکم نه اولي الامر منکم کی اشاره دیتا چې کده دی اولي الامر دی مشر حاکم خبره ده الله او د رسول مطابق خو یې منی کنه به ممنی به نه منی تقلید په دین کې نشته دا آیت د تقلید رد کوي اے ایمان والو اطیعوا الله خبرو منی د الله او اطیعوا الرسول او خبرو منی د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله او رسول اطاعت کوي د الله خبري قران کې دي د رسول خبري په احادیثو کې دي چې کوم ځای کې قال رسول الله راتله نو منی اطیعوا الرسول او اولی الامر منکم او خاوندان د اختیار چې تاسو نه دي دا غي خبره مو منی فيما امروکم به من طاعت الله لا في معصيه الله چې کله درته د الله رب العالمین د طاعت امر کوي نو منی به چې د الله د معصیت خبره تکي به نه منی ځکه د الله نبی فرمایلا طاعت لمخلوق في معصيه الخالق د مخلوق خبره پاغه ځکه منل نشته چې د خالق او د الله نافرمانی په کرات لا التوبه د مشر خبره د مجتهد خبره د امام خبره د عالم خبره د حاکم خبره منل به بیانوي او دلته مفسرین امام ابن کثیر و غیره حدیث راوړی دي محدثین مرا نقل کړی دی دا آیت کوم وخت کې نازل شو صحیحین کې راغلی بخاری مسلم کې مسند احمد کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عباس فرمایي د آیت نازل لري چا بارکه اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم نزلت فی عبد الله ابن حذافه دا د عبد الله ابن حذافه ابن قیس ابن عدی په بارکه راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لګره په یو سریه کې دی ول مشرک او امام احمد رحم الله د علی رضی الله عنه حدیث راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سریه ولېګلا او پاغي باندې ورجل من الانصار امیر کړلو چې عبد الله ابن حذافه نو پدې کې د دې امیر او د دې مرګرو مینس کې خفګان راغی کله کله امیر په لار کې پقار شي په خبره باندې کړ نو په یو خبره ته خپش وجد عليهم في شيء نو دی امیر دی مرګرو ته ویل الیس قد امرکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تطيعوني ولتاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ګری دا امر نه کړی زما خبره به مانی هغه تر ولینه بالکل راته کړی ستا خبره مونږ منو کنه بلا پر خزه چې زما خبره مانی لاړ شي لرګي راوړل لرګي به پکار دي هغه بس امیر صاحب دی لاړ لرګي را جمع کړ
نو دوی وی چې کله لرګي چې راجمع کړو کې خود نو دو ورته بیا امر وکړلو چې د سکارو کوي د لرګو ته شابه اور واچوي لرګو ته اور واچوي چې بس امیر صاحب وینو سب خبره وینو نو دینه بعد ورته امیر صاحب وای ز تاسو ته حکم کوم چې شابه دی اور ته ودانګي نو په دې دوران کې فهم القوم ان يدخلوها بعضی مرګرو قصتوم کړو چې دی اور ته دانګو ځکه دا خدای الله نبی را مقرر کړی دا امیر امون ته ویل د خبره به مانی امیر چا مقرر کړی دی د الله نبی او امیر څوک دی صحابي دی خو د صحابي تقلید نور صحابه نه کوي دی نور مرګرو ته صبر کوي لکه جذباتيان ما جوړي اور ته مدانګي ویل ولی ویل ځکه مونږ خود دی اور نه بچ کېدو د پاره د الله په نبی ایمان راوړی دی نو دا امیر صاحب څنګه مونږ ته وایي چې اور ته ودانګي فلا تعجلوا عجله او تادیمه کوي حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تر دې پر چې مخامخ بشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د الله د نبی نه خلک مشوره والو کړه چې د امیر مونږ ته داسې خبره کوي مونږ خو تاسو تشکیل د سریه د پاره کړو چې کافرو په سلاړ شي د جهاد په نیت را روان یو دلته اوس مونږ ورته ورځي نو دا مرګرم سوچو چې لکه دا خبره خو دې صحیح کوي دا مرګري صحیح خبره کوي وای فین امرکم ان تدخلوها فادخلوها کله الله نبی درته امر کو چې ور داخل شي ورته ور داخل به شو به خبره ومنو نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغ خبر ولا ورک نبی علیہ السلام ورته فرمایل لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا انما الطاعه في المعروف وسوتا ګور د آیت تفسیر دا دی اصل خلک تی تقلیدونه ثابت آیت کې تقلید رد پروت دی ته خپل خېټه تفسیر مکوا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر را واخله دا آیت تفسیر یې څه کړی دا آیت دی موقع کې راغلی دا الله نبی فرمایل ک تاسو ردی امیر خبر امانلې وي اور تم دنګلې وي تاسو به کلم نه راوته او انما الطاعه في المعروف خبر امانل د امیر او د اولو الامر په معروف کې وي چې دلیل ورسره چې دلیل نه به خبره نه مانی تقلید په دین کې نشته ذکر ورپسې فرمایي فین تنازعتم وسګور معلومه شو دی امیر سره به کله تنازع راځي کله دی مرګرو تنازع راغی فین تنازعتم پس کچر د اختلاف وکي تاسو فی شیء په یوسیز کې فی شیء کی اشاره ده قلت تکوړه مسلې من امور الدین والدنيا د دنیا خبره ده یا د دین خبره ده فردوه الى الله والرسول نو دا خبره وګرځوي الله او رسول ته دلته سره دا ونه ویلي چې فردوه الى الله والرسول والى اولي الامر منکم دلته سره ونه ویلي ولی فیصله به صرف قرآن او حدیث کې اولي الامر نه ممتکل خلاف کې او دا د صحابه په دور کې ګڼ مثالونه دي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره اختلاف شوی دی اول الامر خلکو له تقلید نه کړي د عمر رضی الله عنه سره شوی دی عثمان رضی الله عنه سره شوی دی علي رضی الله عنه سره شوی دی د ګڼو صحابه سره شوی دی مسله به بیانول نور صحابه سره نه منلي بحث سره کړي عمر رضی الله عنه یو خبره کړي خپل زوی نه منلي عبد الله ابن عمر چا ورته دا نه دی نور ته پلان لري ته ګستاخ غیر مقلد شوی او نور صحابه ویل ته ګستاخ غیر مقلد شوی تر دې پلار تقلید ولې نه کړه خلیفہ راشد دی کنه نه خلیفہ راشد دی فتوا به ورکړه په فتوی الله غل اجر ورکړي دی خو بیا هم صحابه په دلیل بس اتلا کله کله یو صحابي په خپل اجتهاد یو خبره کوي کنه عمر رضی الله عنه فتوا ورکوله د جنوب د پاره غسل نشته دی د تیمم نشته دی نه منلو دا خبره سره نور صحابه نه د منلي تقلید نه کړي عمر رضی الله عنه به ویلي حج تمتع نشته نور صحابه سره نه منلي بحثونه وسره بدی کی کړي دي د سی بازي نور ګڼ مثالونه الله رب العالمین فرمایي ک اختلاف امراغه په یو سیزه او مساله کې نوې ګرځوي الله او رسول ته ان کنتم تؤمنون بالله کتا سو ایمان لري په الله باندې او یوم الاخر او ورځ رستنه ذالک خیر دا کار ډیر غوړه دی او احسن تاویل او ډیر خسته دی په اعتبار د انجام دا غوړه کار دی انجام یې خسته دی ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وصل الله رب العالمين زجر منافقان ذکر کوي چې دوی فیصله د کتاب او سنت نه غیر په هغه قانون باندې کوي چې هغه الله نازل کړي نه دي وضعیه قوانین د ځان د انسانانو خبره اورای په هغه فیصله کوي نه فیصله د الله په قانون باندې کوا کم قانون چې الله د برانه نازل کړي الم ترایت نګوري ال الذين غکسانو تا يزعمون چوي دا دعوی کوي زعم باطل
انهم آمنوا چې یقینا دوی ایمان راوړی دی بما انزل الیک پاک کتاب چې نازل کړی شوی دی تا ته وما انزل من قبلک او پاک کتابونو چې نازل کړی شوی ستانه مخکې زمانه نبی دعوه خدا کوي چې موږ آسماني کتابونه منو خو چې فیصله وخرا شي به آسماني کتاب فیصله نه کوي به د انګريز په قانون کوي یریدون دوی دا غواړي یتحاکموا چې خپل فیصله پیش کړي لطاغوت طاغوت ابن کثیر معنا کوي طاغوت ما سی الکتاب والسنه چې د قران او سنت نه خلاف وي او غیر وي پاغه قوانین باندې فیصله کوي وقد امروا یقینا دوی ته امر کړی شوی او یکفروا به چې دوی به کفر کوي انکار وکړي د طاغوت د فیصله نه سورہ بقرہ کې ویلي فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها کفر بکې به طاغوت منای نه انکار کوي او په الله باندې به ایمان راوړي دا قوانین به مني دا توحید به مني نبي ابته مضبوطی کړای تعالی سچ عقیده به صحیح ويريد الشيطان غواړي شیطان ان يضلهم چې گمراه کی دوی لره ضلالا بعیدا په گمراهی لري باندې د حق نه شیطان انسی او جنی دوانه مراد دي شیطان انسی کعب بن اشرف يهودي دي ته دا غړې وړې خبرې خودلې او دا غننګ شیطانی جنی خلق گمراه کوي د الله د دین نه اړي و اذا قيل له وس دلیل دلته زجر دی په اعراض باندې چې څوک په قران او سنت فیصله نه کوي د دې بس حالي ته قران او حديث لراشه الله او رسول لراشه الله چې الله او رسول نه راځي دا منافق دی د باندې د الله او رسول خبره ډیره بدلېږي ډیر خلک باندې قران او حديث ټکه ډیر بدلېږي چې ته قران او حديث دلته په الله رب العالمین د منافقینو فتوا کړې ده و اذا قيل لهم کله چې لیکي دوی ته تعال او راشي الى ما انزل الله قانون ته الله نازل کړي دی و الى الرسول رسول الله صلی الله علیه وسلم تراشي الى ما انزل الله مراد احکام القرآن ابن جوزی رحم الله فرمایي زاد المسیر قرآن تراشي کنه دې په احکام فیصله وکي و الى الرسول من حدیث تراشي په حدیثو کې تفصيلات موجود دي نو رأيت المنافقين تبغور منافقان يصدون عنك اولستانا سدودا پاوړې دو باندې قرآن او حدیث نه مني په نور کتابونو فیصله کوي نور کتابونو را مخ کې کوي لګي فكيف اذا اصابتهم مصيبه وصلوا د دې وسنګ حالیا څنګه دوی هلي جوړي زجر د منافقین ته چې کله دوی ته مصیبت ورسیږي کنه معلومه شو څوک چې په قران او حدیث فیصله نه کوي الله به دوی په مصیبتونو اخته کوي الله رب العالمین به پریشان کوي بدامنه نه به مرضی پریشانه نه به مرضی بدی باندې فكيف حاله سرنګ به دې حال اذا اصابتهم کله چې ورسیږي دوی ته مصیبت یو مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب دا عملونو چې مخکې لګلي لاسونو د دوی چې هغه د منافقت دی او په دین پورې خندا ده او د حکم د نبی نه مخړولې او دا رنګ د قران او حدیث د قانون نه مخړولې ثم جاءوك بیا دوی استغفار راضي بما قدمت ایدیهم کې محاکمه بالطاغوت مراد ده په طاغوت فیصله کوي دا بد عملونه مخکې لګلي ثم جاءوك بیا دوی راضي استغفار يحلفون بالله قسمونه کوي په الله باندې او سوي د دروغو الله دې دې وسحالي چې مصیبت ته ورسیږي په دې بدو عملونو او بیا استغفار راضي دروغ قسمونه کوي نبی سوي ان اردنا من خیراتنا وکړي الله احسانا مگر د خېګړې کولو د نیکي کولو توفیق او د جوړخ راوستلو په ما بین د دوه ډلو کې دوه ډلې مختلفي دی ولا په آسماني دین فیصله نه کوي خپل رسم او رواج او غلط قوانین باندې کوي به نه چې زمونږ پکې د خنیتو سخنیتو الله قانون دی پرې خو دوستا به سخنیتی نو اولئک دا کسان اولئک الذین دا کسان دی يعلم الله چې الله پويږي ما پاغه منافقت فی قلوبهم چې دی پزړونو کې ده الله دې پړونو کې منافقت دی دروغ دی خیانت دی باغی ز پويګم او د حق دشمنی پکې پرتا ده فاعرض عنهم مخواړه ود دین من پروايي مساتا د دې منافقت پروا مساتا مختی واړه وعظهم دوی ته وعظ کوا وعظ زکه کوا چې دوی ته نصیحت وکا وعظ کې معنی د منعي معنی منافقت نه معنی کوا چې ګوره داسې کارونه مکوئ دا منافقت دی ګوره ایمان هم بربادي وقل لهم اوای دوی ته فی انفسهم په بار د نفسونو دوی کې قولا بلیغا وینا اثرناک
د دې په نفسونو کې یو معنا خدا دې نه فل خلوه ځان لزه کې کینه و نصیحت ورته وکړه یا د دې د نفسونو په باره کې دوی ته اثر نه کوي نه وکا چې ګور الله هم تباہ او برباد کی ولید الله په قوانینو فیصله نه کوي وما ارسلنا من رسول دې زنو او یایم آیت پوری ترغیبات دی په اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغي فائدې ذکر کې فواید د اطاعت الرسول وما ارسلنا من رسول نو موږ نه دی را لېږلې رسول الله ليطاع باذن الله مگر دې د پاره چې دا خبره به منل کېږي د الله په حکم باندې الا ليطاع مگر دې د پاره چې دا غي اطاعت وکړي شي خبره ومنل شي باذن الله د الله په اذن باندې معلومه شو د الله د طرف نه حکم دی موږ ته چې د رسول خبره به معنی وصلی الله فرمایي ولو انهم کچرته وې دا خلک ظلمو چې کله دوی ظلم وکړو ظلم دا او چې تحاکم وکړو طاغوت ته فیصله وړي وا تحاکم ال الطاغوت وکړو او اعراض وکړو عن التحاکم الى النبي صلی الله علیه وسلم دوی د نبی علیہ السلام د تحاکم نه چې د الله په پیغمبر فیصله ونکړه د الله په قانون دین اعراض وکړو دا دوی ظلم دی کنه ولو انهم ظلموا ولو انهم کچرته وې دوی اذ ظلموا کله چې دوی ظلم وکړو ولو انهم اذ ظلموا او کچرته وې دوی په هغه وخت چې کله دوی ظلم کړي انفسهم په خپل ځانونو باندې چې د غیر الله په قوانینو فیصله وکړو د نبی نه مخواړو د دې ظلم نه بعد دوی څه کړي جاءو کا استغفر براغله زمان نبی فاستغفر الله ندی بخنه غوخته د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه بغوخته د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به ویلی چې بس موږ الله تم توبه وکړي نبی تاسو مراله دعا وغواړي چې الله مو بخښي د پاره بدا کار نکو نو سچل بشه ویل وجد الله نو خامخ دی بمندل الله لره تواب الرحیم ډیر توبه قبل ان کې رحم والا الله بوله توبه قبول کړي خدا کارم نه کوي کنه نو فلا وربک لا یؤمنون اوس دلته ترغیب دی اطاعت الرسول ته په بل طریقه باندې او ایمان نفی کړي دا غچانا چې هغه کس مؤمن نه دی چې څوک د الله پر رسول فیصله ونه کړي د الله پر رسول فیصله په جون کې دا وخور لبراتلی اوس دا چې په حدیث په فیصله کې نبی نشته حدیث خوشته کنه فلا پس خبر دا سینه دا من ليس الامر كما يزعمون خبر دا سینه لکه دا خلک چې دا دعوه کوي چې انهم امنوا وهم يخالفون حكمك زاد المسير کې ابن جوزي رحمه الله دا معنا کوي خبر دا سینه لکه دوی چې دعوه ده اسی دعوی کې الله رسول منو او حال دا چې ستاره فیصله نه خلاف کړي وربک استا پرد زما قسمی الله په خپل ربوبیت قسم کړي لا یؤمنون دا خلق مؤمنان نشي کېده حتا تر دې پورې دا درې کارو کې دې درې کارو کې چې یو نه انکارو کې مؤمن بنئ دا الله فتوا زموږ نه حتی تر دې پورې اول دا یو حکیمو کا چې پتا به فیصله کوي زما خوګ نبی فيما پارغه کار کې او پاغه معاملې کې شجره بینهم چې دوی مینس کې به اختلاف راغلی دی د دې خپل مینس کې چې په کوم معاملې کې اختلاف دی اول خو دروازه فیصله کوي پتا باندې د الله قانون ته راځي قران ته او د نبی عليه السلام حدیث دویم دا ثم لا یجدو بیا به دوی نه مونږ کوي فی انفسهم په خپل نفسونو کې حرجن ستنګواله او خفقان که فیصله پیغمبر باندې وکړو پړل کې په خپو به مؤمن نه دی غره زړه کې به غره خفقان شک او تنگسیا نه راولي مما قضیت دا فیصله نه کوم فیصله تا کړې نه وي او دریم دا د ويسلمو تسلیما قبلې بدوی دا فیصله په پوره قبل ول باندې پزړه سره خبره ته تسلیمي کې عمل به کوي الا بدی مؤمنی دا درې شرطونه بدی پوره کوي ولو ان كتبنا عليهم اوس د ابتدا نه زجر د منافقانو ته په دې چې ګور دوی د اطاعت رسول شهادتم کوي گواہی مور کوي الله رب العالمین فرمایي کچرت دوی تدا حکم شو اے نبی ستاسو په اطاعت کې دا خبره مې په پرس کړې چې ځانونه وژنې د کورون نه وځي دي دا کار نشو کولای مله صحابه په شان قرباني دوی نشو ورکولای چې د مکه راغوي کورونه پرې خو د جیدادونه پرې خو روزګارونه هر څه پرې خو دروت دوی دا کار نه کوي ولو ان كتبنا وكچرت فرض کړو موږ عليهم په دوی باندې فی اطاعت الرسول صلی الله علیه وسلم د رسول په اطاعت کې مې پیدا خبره فرض کړو ان اقتلوا انفسکم چې وجنه خپل ځانونه او خروجو یا روزي من دیارکم د خپل کورونو نه خپل کورونه پرې دې شابه هجرت وکړي
نو ما فعلوه دوی بدا کار نه کړی الا قلیل منهم مگر لګو کسانو بکړی د دوینا ما فعلوه کی زمین راځي ده او کی دی قتل او خروج دا باندې کړی مگر لګو وس ترغیب اطاعت الرسول ته ترغیب ورکوي د دې 15 فائدې به ذکر کړي دي او یای مېت پورې وسګور اورته ولو انهم کچرته دوی فعلوا چې دوی کړو ما وکار یو عذون به چې دی له په واعظ ورکول کیږي لکان خیر لهم نو خام خبدا کار غروي د دې لپاره الله رب العالمین وعظ تصور کوي چې د رسول اطاعت کوي د رسول اطاعت کې یو خیر دی شماره لکان خیر لهم دې کې به خیر وي خیر به امام قرطبی فی الدنیا والآخرة د دنیا او د آخرت خیر پکې دی دوی مواشد تثبیت او ډیر خبق لکون کې دوی لره په حق باندې او ایمان به ملک لک کړه معلومه شو د رسول په اطاعت کې ایمان کلکی دریم واذا لا اعطيناهم فدعوا خامخام بدی تور کړه ملذنا زموږ طرف ناجرا عظیم اجر لوی من ثوابا فی الاخره اخرت کې لوی ثواب وي درې فائدې شوي سلورمه فائدہ ولا هديناهم خامخام دوی موږ مضبوط کړه صراط مستقیما پغلار نه غباندې معلومه شو د نبی اطاعت صراط مستقیم دی پاغي به مضبوط کړي ومن يطع الله والرسول دلته ور لپینځمه فائدہ ذکر کوي د اطاعت الرسول چې الله به مرګري کی مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دې خسته خلق ملګرتیا راځي د رسول په اطاعت ومن يطع الله ورسوله چې اطاعت کوي د الله تعالی او رسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت الله دې فی الفرائض اطاعت الرسول دې فی السنن فاولئک دا کسان مع الذین دا خاص مرګری بيدا کسان انعم الله علیهم چې الله نعمتونه کړو پاغي باندې من النبیین چې پیغمبران دي او صدیقین او رښتیا وایونکي او شهدا او شهیدان او صالحین او کامل نیکان د دې سره مرګری د مرګ نه بعد به روحونه التزی او قیامت کې به سره مرګری به جنت وحسن اولئک رفیقا او سخست دي دا خلق ملګرتیا کې د دې ملګرتیا ډیره مزیدار ده ذالک الفضل من الله دا فضل دی دا الله طرفنا ذالک دا مخکې چې دا کم فائدې پنځه ذکر کړل دا مذکور دا د الله غټ فضل دی فضل دی من الله دا الله طرفنا وکفا بالله علیما پر دی الله تعالی پویا دې صورت کې کفا کفام ډیر راځي یا ایها الذین آمنو اوس دې کې بل قانون ذکر کوي دویم د امور سیاسیونه مخکې چې کوم دی ویل عدل کوي اوس وی د الله په لار کې قتال کوي تاسو خپل ځان له چې کوم دی د قوت ساتلو د پاره او د دین د تحفظ د پاره با د جهاد د پاره کسان تیاروي ځکه یو اسلامی حکومت چې کله جوړي په وځي کې د الله قانون نافذ شو عدل کافر خو نه پریدي کنه نو د دې په مقابل کې به قوت تیارې اوس تحفظ بر دي کې اے ایمان والا خذوا حذرکم ونیسئ خپل بچاو ونیسئ سمانا خذوا سلاحکم دا معنی دا امام جوزی رحمت الله علیه فرمایي بچاو په اسلحه راځي کنه معنی دا خذوا سلاحکم اسلحه برابر کوي ټیکنالوژي اختیار کوي بل معنی دا احذروا عدوکم د دشمن نزان بیدار ساتي ګور عامل درمانی ونه کی نقصان در نه کی و دکیږي ما فانفروا ثبات او انفروا جميعا فانفروا نو وبا سید جهاد د پاره ثبات ډلې فانفروا وزي نفیر دی ته وای چې وزي سره الله امر کې فانفروا ثبات نو وزي ډلې او انفروا جميعا یا وزي تاسو په یو ځل باندې ټول ثبات دی ته وای چې یو ټولګي لګي ګروپونه چوده ګروپس د ګروپونو په شکل کې جهاد کوي دا اکثر چاپمار کاروایی نه چوته وي ګوري لا جنگای کې دا استعمالي او کله کله بنفیر عامي نه کې وان او انفروا جميعا یا وزي ټول په یو ځل کله ضرورت راځي ټول به وزي جهاد دا به حاکم وقت درته بیا وي د مسلمانانو چې کوم مشر دی امیر دی به درته وي وان منکم لمن لا يبطئن دي دوه ایتونه کې وس زجر منافقانو ته چې دې دغه مخکنی قانون خلاف کوي جهاد لنوز یا سي رستو کیږي وان منکم یقینا بعض استاسنا لمن خامقا کسان دی لا يبطئن چې رستو کیږي د جهاد نه
لازم شیخ صاحب الله یبت انه یبت کیږي لګي jihad له رستو کیږي. فینا صاحبتکم نو ورسیږي تاسو ته مصیبتون سه مصیبت مرګري شهیدان شي هزیمت راشي لکه احد کې چراغه نو قال دی به خوشاله منابه خدای مړه چې سره تلې نو ما الله را باندې غټ نعمت وکړه دې دا خبرې به کوي. قال وايده قد انعم الله علي يقينا نعمت کړه الله په ما باندې اذ لم اكن معهم په هغه وخت کې چې زنوم د دوی سره شهیدا حاضر اذ لم اكن معهم کله چې زنوم د دوی سره شهیدا حاضر دا خو الله ما نعمت وکړه خدای چې زنیم تلې وای. سوره توبه کې هم د منافقانو په باره کې دا راځي او تی آیت کې الته مویدا نعمت دی وای چې موږ سره نیو تلې. وصلی الله رب العالمین د دې بل حال ذکر کوي مخکې هغه حالو چې مسلمانانو ته تکلیف ورسېده نو دوی خدای چې زو سره نیم تلې الله ما نعمت وکړه. اوس وایي که تاسو ته ګټه راشي فتح او غنیمت نو بیا څه وایي هلکه مالم پکې لږ سره کوي کنه ولې زه ستاسو ملګری نه یم زما څه کار ځکه نوم تللی وایي د بیا دا کار کوي لګیا دی. ولئن اصابکم او که ورسېږي تاسو ته فضل من الله فضل د طرف د الله نه چې هغه د الفتح والغنیمه فتح راشي غنیمت راشي ليقولن انه خامخا دی وایي کأن لم تکن بینکم وبینه موده دا جمله معترضه ده او دا مخکې آیت کې چې کوم دویم خصلت ای سره متعلق په داسې طریقه باندې دا خبره کوي که علم تکم بینکم گویا کې نو تاسو مینځ کې او بینه د په مینځ کې مودتون کما دوستانه لکه د چاړو تاسو سره تعلق نه په داسې طریقه باندې سوي ای ارمان چې زمو سره تلې وي زبم ډیر کامیاب شوه اوس دې غنیمت ته کامیابی وي. jihad چې کوم دې غرض یې نه دی مال حاصل ولې غرض دی سوي یرا یا لیتنی های ارمان دې مال را كنت معهم چې زر دوی سره فافوز فوزا عظیما نو زمم کامیاب شوه په کامیابی لوی باندې کاش کې چې زمو سره ویتلې زمم کامیاب شوه غنیمت به حاصل کړې او بیا مسلمانانو ته دا مې چې موږ لپاره خیر دې لک سرا کوي کنه زموږ سکار رزق نو تلی فليقاتل دریم حکم سیاسی الله وی اے مومنانو د الله په لار کې جنگ وکي تاسو که تاسو غالب شوي هم کامیاب یا اجر بدر ته ملاويږي او که تاسو اوجل شوي شهیدان شوي بیا تاسو ته اجر دی. فليقاتل فی سبیل الله جنگ دی کوي د الله تعالی په لار کې د کافر سره د الله په لار کې جنگ د چا سره کیږي الکفار دلته حذف دی جنگ دی وکي د الله په لار کې د کفار سره سوق بجنگ کوي الذين وكسان يشرون الحياه الدنيا چې خرڅي دوی قرباني کوي دوی جون دنیوي بالآخرت په بدله د آخرت کې نه به ثواب الاخره په ثواب د آخرت باندې د خپل د دنیا جون قرباني کوي. وسوي ومن يقاتل وسوق چې الله په لار کې جنگ کوي ومن يقاتل هغه سوق چې جنگ کوي په سبيل الله د الله په لار کې فيقتل نو دی اوجل شي شهید شي او يغلب د یاد غالب شي فسوف نؤتيه اجرا عظيما نظر دي ورکوم تاجر لوی دوه حالات کې لوی اجر دی. وما لكم دلته وجد جهاد ذکر کړي او د جهاد د لپاره دوه وجوهات دي یو دا چې د الله دین غالب شي فی سبیل الله دویم والمستضعفین لنصر المظلومین جهاد د څو کارونو لپاره کې دوه یو چې د الله دین غالب شي قرآن او حدیث قائم شي دا غي نظام راشي دي ته فی سبیل الله دویم مظلومان دي مسلمانان او کافر په ظلمونه کې لکه فلسطین کې کشمیر او نور ځایونو کې نو د دوی د آزادولو لپاره هم جهاد کې د ستورونو خويندې دي کنه او هغوی ته چغې وایي نارې وایي چې ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها اے رب موږ د دې ظالم کلی نو باسه چې دې خلک اوسیدونکي ظالمان دي الله دې زره موږ باسه او یا وی یا الله موږ لراولېګا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا یا الله موږ رسوک مددگار راولېګا چې موږ مدد وکړو د دې ظالمانو خلاص کړو نو د دې لپاره هم jihad کوي. وما لكم او سوجد تاسو لرا سشوي پتا سبات دي ته وي ترغيب الى القتال مع العلل دو علتون د پاره کیږي دلته دو علت ذکر کړ او سوجد تاسو د پاره لا تقاتلون چې تاسو جنگ نه کوي فی سبیل الله پلار د الله کې یعنی جنگ وکي یو فی سبیل الله وکي چې د الله قانون نافذ شي
دویم والمستضعفین او د پاره د خلاصولو د کمزور کسانو من الرجال د نارینه او النساء او د زنانو والولدان او ماشومان د دې د پاره چې کوم دی jihad وکړي الذين دعوا كسان دي يقولون اجدي وربنا يزم رب اخرجنا من غوباسا من هذه القريه دي كلنا الظالم اهلها چې ظالمان دي دي اوسیدون کې داخله رباني ظلمونه کوي یا الله واجعل لنا يا الله مقرر کزم د پاره من لدن کا خپل طرف نه وليا سوک دوست بچ کون کې واجعل لنا مقرر کزم د پاره من لدن کا خپل طرف نه نصير سوک امدادي ان سوک راولې یا الله چې زموږ دوست امدادي شي الذين امنوا ترغیب د جهاد ته او مقصد د مؤمن او مقصد د کافر د جنگ ذکر کړي مقصد د مؤمن دا چې په سبیل الله جنگ کوي او کافر په سبیل الطاغوت جنگيږي د مؤمن مقصد اعلی شو کنه اوچت شو او د کافر مقصد ادنا شو الله یو هغه ادنا مقصد لپاره جنگيږي او ته د اعلی لپاره نه جنگيږي الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړي یو قاتلون دوی جنگيږي په سبیل الله د الله په لار کې دوی د الله په لار کې جنگ کوي والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړي یو قاتلون دوی جنگ کوي په سبیل الطاغوت په لار د طاغوت کې د شیطان د نظام لپاره جنگي فقاتلوا اولیاء الشیطان نو جنگ وکي د دوستانو د شیطان سره ان کید الشیطان یقینا چلول او مکر د شیطان کان ضعیف هغه کمزور دی په مقابل د تدبیر الهی کې تاسو جنگ وکي په اخلاص الله تاسو له غلبه درکړي الم تر الى الذين قيل لهم كفوا دی زینوس یو نبی آیت پوری کن میں پوری زجرون دی منافقان ہوتا او اتقبائح ولا ذکر کئی چی دا متعلق دی مخالفت الرسول سرا چی دوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا خلاف کئی او بے تشجیع بالقتال لا پا قتال بانی بہادری مسلمانان اللہ ورکول سرا دا آدابنا دلت اللہ فرمائی علم ترى تنقوري اي زمان نبي الذين كسانوا تقيل لهم چويل شو دويتا كفوا ايديكم بن ساتي خپل لاسونه من جنگ لا مکوي د قتال حکم لا ولکه نو راغله کنه اولکه حکم دا بس لاسونه بن کوي جنگ لا مکوي زکه من کمزوري یو دنیا خدای ول اسباب دی کنه واقيموا الصلاه واتوا الزکات او د موږ پابندي کوي او زکات ور کوي دا آیت چې د مؤمنانو مبارک دي او کنه د منافقانو مبارک دي صحیح دار منافقان مبارک دی غیب دا ویلي غټ غټ خبرې به کولې چې کله جنگ ټیم راشي د دین لپاره موږ جنگي ګودا بکودا الله یې تون راولې الله کف وې دیکم صبر کا پته ومولېږي لاسونه لا بند ساتي بس منځ کوي او زکات ور کوي فلما كتب عليهم القتال نو کله چې فرض کړی شو په دې باندې قتال چې کله jihad حکم راغی کنه نو په دې وخت منافقانو پته ولګي دا اذا فريق بدا وقت وډل منهم ذين يخشون الناس يركيد خلقنا كخشيه الله پشانت د يرد الله او اشد خشيه بلکې ډیره سخت يرا د الله نه دون نه يريږي لکه څنګه چې کافر نه يريږي منافق نه نو موږ جنگونه نشو کولای يخشون الناس دي تخوف د قتل وي د خپل مرګ نه يريږي بیا او داس يريږي د خلقنا الناس نه مراد کافر دي که څوک چې الله نه يريږي بلکې د الله نه زیات د کافر نه يريږي وقالوا دا منافقان وي ربنا اذن رب لما كتبت علينا القتال ولتا فرض کړي په باندې جنگ یلا دا جنگ ډېر زر فرض نه به فرض کوله او سو لولا اخرتنا یا الله ولدي نورستکو ولدي موږ نورستکو الى اجل قريب اغه نیټه نږدې پوره مراد ته مرګ ده یا مراد د اجل قریب نه مراد څه ده الزياده في مده الكف عن القتال یا الله دا د قتال نه د لاس بندول والا حکم بل نورم زیات کړی چې jihad لا فرض شوی نه او دا د لاسونو بندیدل د jihad نه حکم نور لیټ کړی به تیر نیټی نږدې پوره قل تور تو وای متاع الدنيا سکن د دنیا قلیل ډیر لگا دا تاسو د دنیا فکر کوئ چې مړ بشمو دنیا کور نه پاتې شي الله دا معمولی سکنه والآخرت آخرت چې د خیرون ډیر غوړه دی لمن اتقا دا چا د پاره چې یریږي د الله نه ولا تظلمون فتیلا او پتا سبحانه مظلوم نشي کېده په قدر د تار د اډو کې د کجوري اينما تکورو دا د مخ کې هغه لولا خرطنا سره متعلق دی موږ دی ولې رست کولو تر یو نیټه نږدې پورې حکم د jihad بدی الله رستو کړي دا د فرضیت د قتال حکم بدی نه را لېګلې الله چې ارزه کې کنه
نو مرګ خو بدل راځي اگر که په مضبوطو قلاګانو کې ته بند دی مرګ خو نو خلاصې نشته دی اينما تکونو هر ځای کې چې تاسو یدرککم الموت ور لاندې کوي به تاسو لره مرګ ترغیب دی قتال ته کم ځای کې چې مرګ بم را لاندې کوي تفسیر به راځي سورۃ جمعه کې الله فرمایي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ورته وای نبی هغه مرګ چې تاسو ته تخت یا بس تاسو مخې راځي خامخا راځي دا مرګ ولو كنتم اگر کوي تاسو فی بروج مشیده پاغه قلاګانو مضبوطو کې مشیده چونګچ قلاګانی په خوا به خلکو سیمټ بده چونی لګولې هغه د سیمټ نه مضبوطي وي مراد تی مضبوطی قلاګانی دا هغه زمانی میټیریل وو هغه ډیر مضبوطو وین تصيبهم ورسیږي دوی ته حسنه خوشالي ګوره منافق یو بل خصلت دی که خوشالي راغه غنیمت راغه یره الله پاک را باندې فضل کو او کلمه و یو چرته نعمتونه ته ملاوي کی کاروباري خشیر دا ډیر خدین دی او چې مصیبت راشي به نبی علیہ السلام ته نسبت کو ظالما یره استاد الله سمون باندې دا تکلیفونه راځي کله به مخامخ ویلې کله به پوښښ یره دې پیغمبر سره چې مرګ راشي بس بل کار نشته کله به دي جنگي او کله ورته مال راوړه کله وي چند راوړه کله وي الته ضرورت دی کله دا مړه سی جوړ کړی زی په زیاده مرزونه ول قرآن کې ذکر کیږي سورۃ توبه کې مبرازي سورۃ منافقون کې مبرازي نور زین کې زی په زی راځي سورۃ احزاب کې مبرازي دا ورلو ذکر کوي وَإِن تُصِبْهُمْ كَوَرَسِيږي دوی ته حسنة خوشالي یقولو دوی وی هذه من عند الله دا خدای الله تعالی طرفنا دا ته به دا خبره کوي کنه نه نه په دې طریقې نه وای دا د الله تعالی طرفنا دا موږ حقدار یو د چې په تکبر انداز کې وای الله تعالی نه عاجز کوي او خامخابه الله را کوي موږ حقدار یو کنه د الله تعالی طرفنا او ان تصيبهم كورسي دوی ته سیئات تکلیف د دین په لار کې یقولون بیا وای دوی د الله نبی ته وای هذه من عندك دا خو استاد طرف نه موږ ته دا تکلیف را ورسېدو نعوذ بالله مطلب هغه ته د سپیرتوب نسبت بیا کوي لکه مخکنو قومونو به انبیاء تر سپیرتوب نسبت کو قالوا طيرنا بك وبمن معك دیو موسی علیہ السلام ته ویل بنی اسرائیل استاد لاس او استاد مرګرو د لاس مونږ سپیره حالی شو فرعون بم دا ویل نور به خلکو به دا ویل کافرو دغه رنګه نبی صلی الله علیه وسلم ته دوی دا خبرې کولې چې استاد لاس باندې دا حال راغلی دی او په سورۃ یاسین کې هم راځي کنه پیغمبران چې الله راولېږل قوم ته هغه څه ویلو چې موږ استاد لاس شو سپیرو شو موږ دا حالات دی بس پیرواله په نبی علیہ السلام باندې نیول نعوذ بالله قل سره دوی ته جواب قل ورته اے نبی کل من عند الله دا ټول حالات د الله تعالی طرف ناراضی منه داغه د طرف نه فیصله دي کیږي داغه په د طرف نه په تقدیر او قضا کې دا خبري فما لهؤلاء القوم نسشوی دی قوم لرا لا یکادون دوی ندی نزدی یفقهون حدیثا چې پوه شي په خبره باندې الله خبره باندې پویدل خلاصه کې ورته نزدیم ندی چې به پوه شي ما اصابك من حسنه فمن الله ذکر د منافقان خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته او مراد ته امت دی دویم تفسیردار سوا د نبی نه هر انسان د دې کې خطاب دی ما اصابك اغه رسیږي ته انسان من حسنه خوشالي فمن الله نو دا د الله تر طرف نوي سمانه من فضله دا د الله فضل وما اصابك اغه رسیږي ته انسان من سيئه کم تکلیف فمن نفسك نو دا ستاد نفس د وجه نوي مخکې خو كل من عند الله کنه دا الله تر طرف نه وسوي من عندك من نفسك وي فمن نفسك ستاد نفس نه معنا دا ظاهري سبب استا نفسي الله طرف نه کله تکلیف راځي کنه ظاهري سبب زموږ نفسي زموږ د اعمالو د وجه نه دا کیږي او د الله طرف نه کوم من عند الله خو په طریقه د خلق او تقدیر سره وکنه تقدیر یې هغه کړی دی خلق او پیدایش یې هغه کړی دی خو ظاهري سبب ما او تایو د دې فیصلو وارسلناک للناس نبی تمہارا لے گلے د خلق د پاره رسول وکفا بالله شهید او پر د الله تعالی گواه ستا پر رسالت باندې کدا نور خلق دینه مانی ندی مانی الله پورا گواه دی من یطیع الرسول ترغیب دی اطاعت رسول ته مخکې ثابت شو مقام او عظمت د رسول نو دې کې حق الرساله ذکر کړي او استحکام الرساله
من يطيع الرسول هغه څوک چې خبره مني د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مني فقد اطاع الله، نو یقینا د الله خبره مني او قرآن مني. معلومه شو چې حدیث نه مني قرآن نه مني. قال رسول الله چې نه مني نو قال الله مې نشي منلی. څوک چې د رسول خبره مني اطاعت خبره منل ته خبره د رسول چرته ده؟ قرآن کې د رسول خبرې نشته، په حدیث کې چا چې د رسول خبره ومنل دا به د الله خبره مني. چې د رسول خبره نه مني حدیث ته د الله خبره نشي منلی. ځکه د الله دا خبره چې دی تفسیر پیغمبر کړی دی، وضاحت هغه کړی په حدیث کې. ومن تولى هغه څوک چې مخې وګرځاو خبره نه مني نه دی مني نو اے نبی تاسو تی بری یې. فما ارسلناک نو ته موږ نه رالېږلې نبی علیهم په دوی باندې حفیظا رقیب او نگهبان. اے نبی ته پس محاسب او رقیب او نگهبان نه چې ته ورته بسر ولاړ چې وردا سکا ودا بد دعوت دی کو استاد غاړه خلاص شو ذمہواری ادا شو. ويقولون طاعه دي کوم زجر منافقانو ته مخامخ مې نبی رسول الله ته سویلی طاعه یعنی امرنا طاعه جزء من کار دار چې بس تاسو خبره بمنو. خو چې کله به نبی رسول الله نو وته د مجلس نه بار بشو به نور خبرې کولې. ويقولون وايدا منافقان طاعه من امرنا طاعه زمګه کار خو دې استاد طاعت کولې زما نبی مبتدا ولا حذف کړی دا امرنا طاعه وشاننا طاعه زمغ بل کار نشه استاد طاعت کوي نبی. سو کوئی خبر حذف دې منا منا طاعه عبارت کې حذف دې مطلب دا دی چې زمنګ د طرف نه استاد طاعت جاری وي دا خبر ارته مخامخ کوي. او فاذا برزوا کرج دیوزی من عندك استاد خوانه زمان نبی نبیت طائفه جرگی کی بیا وډل منهم دوینا غیر الذي غیر داغه تقول چې تاور تویلی زمان نبی حتی چې ته کوم خبره کړی غینه خیر به جرگی کوي. تقول خو چې کوم دی یا صيغه د مخاطب مذکر نبی معنا دا دوی بیا جرګي کوي غیر الذي غیر داغنا تقول چې تا ورته ویلي ای زما نبی ته ورته کوم خبره کوي خلاف جرګي کوي خبره دل نه مانی اسفه مخامخ طاعت کوي. دویم دار تقول صيغه د مؤنث غائب ده او ضمیر راجع د طائفه ته سمانا بیت به جرګي کې طائفه یوډل منهم الذين غیر الذي غیر داغنه تقول چې د طائفه کوم خبره کړي دا ډله چې تا ته کوم خبره کوي نبی داغنه غیر مخامخ در طاعتون وي او بیا داغنه غیر کارونه کوي او خلاف جرګي کوي. الله استاد جرګي ذلی کمینه ملائک مقرر دي دالی کی استاد خبره. والله يكتب الله لکل کوي ما يبيتون غج دا خلق به جرګي کوي د ملائکه بذری الله لکل کوي. فاعرض عنهم نمخواړو د دوی نه زمان نبی وتوکل علی الله ځان اوس پاره په الله تعالی باندې نه پروا مساته. وکفا بالله وکیلا او پر دې الله تعالی ذمہوار. افلا يتدبرون القرآن دې کوم زجر د منافقانو ته قرآن کې سوچ نه کوي که سوچ کړه نو دی بسم شي. افلا يتدبرون القرآن آیا دا خلق سوچ نه کوي په قرآن کې په کار د چې سوچ کړه معلومه شو په قرآن کې تدبر په موږ فرض دی. ولو كان من عند غير الله وكچرته ودا قرآن د طرف د غیر الله نه د الله نه غیر د بل چا کتاب د مخلوق کنه لوجدوا فيه نخام قد خلق ومندله په دې کې اختلافا كثيرا اختلاف ډیر. اختلاف نو مراد سره امام قرطبي وتفاوتا وتناقضا تناقض به یو خبره به یو شونه بل شان دا ظاهر کې تا تکله د شخکاری کړه دا یو کې خدا سي خبره دی بلکې دا سي هغه ته علماء ته پیش کته ته تطبیق وکي اشکال به ختم لکه زه په موږ هم درته وایو الحمدلله هغه سستا په ځین کې اختلاف کاری اختلاف نه وي اصل کې نو په حدیث کې کله کله داسي یو حدیث او بل حدیث ته دا خو یو شان دا بل خبره بل شان ماهرین علماء ته پیش کا بدی په پوهه کې. واذا جاءهم امر من الامن بل زجر منافقان توس اده یو بدی ذکر کوي هغه دا چې به تحقیق خبره خوري دا باز خلکو مرض یو سم ګوره یو خبره به سره به خبر نه ده ته به سره پته نه او دا سی به خوره کې دنیا ګډ ګډ ته ورسي فیسبوک بم ډک یو واتس اپ باندې بلګي خبر نه لکه دا چل شوی خبر نه دا چل شوی او چې وګوري هغه کس چې کله د دې کس د سې کس چې د کار ماهر دی او دا کار سره متعلق دی او هغه ته خبر دی هغه ته رجوع کوي د خلاص نه نشي خبر خدا سینه ده الله دې ته وګوره دي منافقانو ته به زی خبري خوري که خبره د خوف ده او که د امن ده دا به نه خوري دي که مونږ تاسو ته ادب دی که د امن یو خبر راغله د خوشحالي پیغام
الکه پلانی ځای کې خبر نه داس چلو شو ته خوشحالي خبره ده. او یا د الله مکه د خوف یا د غم یو اطلاع راغله دا به موږ ډایرکټ بل ته نه وایو سو پورې چې موږ خپلو مشرانو ته رجوع نه کړو. مشران څه معنی هغه د هغه کار ذمهواران چاته چې کار سپارلی دی هغه سره رابطه وکړه چې رښتیا داسې شوي دي ستاسو باره کې موږ داسې واورېده. مثلا ته اوس داسې یو خبره دې واورېدله چې یاره فلانې شیخ الله مکه د هغه په مدرسه خو چا حمله وکړه چا ایشتې دی زخمي کړی دی اسپتال کې پروت دی او ته ډایرکټ فیسبوک له زور ورکوې درزو پوسټونه چې انا لله دعاګانې کوئ فلانې شیخ صاحب چا ویشت او زخمي پروت دی اسپتال کې. هلکه هغه ته خو یو ټلیفون وکړه که نه چې رابطه وکړه کور کې ناستې خبر هم نه او څه خو نه دي شوي وایي نو شرمنده شوې که نه. نو الله رب العالمین فرمایي د چا په باره کې چې کله ته یو خبره کې که هغه د امن د خوشحالۍ ده او که د خوف ده نو هغه چې کم کس په ښه عالم دی او دا کار د چا سره متعلق دی اول خو هغه سره رابطه وکړه که ناسې به خبرې خو مه خوروه که نه دا د منافقانو صفت دی به دا پراپیګنډي مدینه کې ډېرې خورولې دې ته هغه سیاسي اصطلاح که ډس انفارمیشن وایي ډس انفارمیشن وایي وشو وایي دا چې کوم دی غلطه اطلاع خوره شوله وایي اب بعض وقت سیاسیان وایي زما خبره چې کوم توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا وایي ما خو دې خبره نه وکړې خو هسې وایي د صحافیانو وایي ګډه وډه کړله وایي وإذا جاءهم امر من الامن او دا کار صحافین هم ډیر کوي او دا مرز خو نن سبا عام شوی پخوا به صحافین اوس خو هر چا سره فیسبوک دی اوس هر سړی صحافي دی. وإذا جاءهم کله چې راشي دوی ته امر من الامن یو خبره د امن او خوشحالۍ او الخوف یا د یرې او د غم اذاعوا به نو دوی خورئ هغې لره اذاعوا ریډیو ته څه وایي په عربۍ کې مذیاع اذاعوا ځکه هغه هم اذاعت کوي. تاسو چېرته سعودي دا سټیشن کله کله ولګوي قرآن والا و اذاعة القرآن د قرآن نشریات دي اذاعت نشریات ته وایي الله وایي دوی نشریات کوي دا منافقان اذاعوا به هغه غلطې خبرې نشر کوي لګي. الله فرمایي که دوی داسې کړی وی که نه دي منافقانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی او د هغه سره مشران صحابه موجود دي ابوبکر شته عمر شته عثمان شته علي شته رضی الله عنهم دا نږدې ملګري د نبي. اول هغوی نه خبره طلب کړی وی چېرې دا خبره داسې ده او که نه وروسته به یې خبره کړی وی نه ښه به وه ولو ردوه که چېرته دوی دا خبره ګرځولې وی پیش کړی وی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی اولي الامر منهم او خاوندانو د پوهې ته د دوی نه کوم چې د اختیار والا دي نبی علیہ السلام صحابو له اختیارات ورکړي کنه ذمہوارې دي کاغوی نه تپوس کړو د مشرانو نه لعلمه الذين نخامخه دا خبره به دوی یاد کړي وي لعلمه الذين نخامخه پوه شوی په دې خبره باندې دی په دې خبره به پوه شوی چاله خبر خدا سوا دی به یاد کړي لعلمه الذين نخامخه دا خبره به دوی ته خودلې وي او دی به یاد کړي وي یستنبتونه چې معلومي هغه خبر لرا تحقیق کوي د دې منهم د دوی نه لعلمه الذين خامخه دا خبر به یاد کړي وي هغه کسانو یعنی هغه کسانو به معلومه کړي وي کوم کسانو چې صاحب الاستنباط دي یستنبتونه منهم چې د خبر استنباط کوي د دوی نه په دوی کې چې کوم اصحاب الاستنباط دي. استنباط اصل کې ته وي طلب د هغه عبور او خلو لغت کې خودي ته ویل کېږي یو سړی عبور وباس ځمکه دې کې اشاره دي ته یو کس ته د خبرې په جوړوالي پوهه نو تا ته ټول خبر روباسي د بنیاد نه خبره داسې نو معنا دا شو دا دې خبره باندې با دا خبره به دوی زده کړې وي د هغه کسانو نه چې هغوی په دې کې استنباط کړي د خبرې جوړوالي ته رسېدلي دي یستنبتونه چې معلومه هغوی او تحقیق کوي د دې خبرې منهم د دوی نه ولولا فضل الله یو کچرتنه فضل الله فضل مراد قران دی علیکم پتا سبحان دی ورحمته د الله رحمت نه چې رسول له لتبعتم الشیطان نقام قاتا سب تابعداري کړو د شیطان الا قليلا مگر لک کسان متي بچي وي په زمانه د جاهلیت کې بعض خلک هغه الله رب العالمین په فضل کړو او د شیطان د لارې نه الله بچ کړي وسمانه ان شرک نه کوي حالانکه د شرک زمانہ زید ابن عمرو ابن نفیل پکيو او دغه رنګ ورقه ابن نوفل ابو ذر غفاری او بعض نور کسانو جاهلیت زمانه کې دوی الله رب العالمین بشکا قلیلا کې هغه کسان مراد بس لک کسانی چې ایبا د شیطان د تابعداري نه بچي وي هغه ته الله فطرتي توحید ورکړی وي کني اکثر به گمراه شي وي شیطان پسې روان شي وي کله قران نه وي او دا نبی نه وي
فقاتل فی سبیل الله، نو جنگ کو د الله تعالی په لار کې، ترغیب دی قتال ته، خطاب دی نبی علیہ السلام او امیر ته، جنگ کو د الله لار کې، لا تکلف الا نفسک، ذمہواری نکی خود لیکيږي مگر ستا د نفس پتا باندې نبی نه، ته خپل نفس ذمہواری نشته، کړهو نکی خود لیکيږي پتاي نبی لا نفسک مگر ستا د نفس، ته خپل نفس ذمہواری. وحرض المؤمنین، او تیزی ورکا مؤمنانو ته په قتال باندې، حرض المؤمنین علی القتال، سورۃ انفال کې برات. عسى الله، امید دی الله چې ان یکف بأس الذین کفروا، بند بکی جنگ د کافرانو، الله به د کافرو جنگ بند کی. معنا دا ده الله رب العالمین با د کافرانو او صلاح او دغه سازشونه هغه ختم کی، ناکام به کی، او الله به شکست ورکی. والله الله چې اشد بأسا، ډیر سخت دی په جنگ کې، واشد تنکیل، او ډیر سخت دی په سزا ورکولو کې. تنکیل معنا مراد د تنکیل نه دی العقوبه. قتاده رحمت الله علیه فرمایي الله بدیلا سخت عذاب ورکی. من یشفع شفاعتا حسنه، ترغیب دی په دې کې اوس دیتا چې تاسو په یو نیکی کې خاص سفارش کوئ، بیان او دعوت د حق په دې کې مراد دی. من یشفع، چا چې سفارش کو، شفاعت حسنه، سفارش نیک کوي، د دین دعوت کوي، یا یو مسلمان په تکلیف کې داغه سفارش کوي. نبی علیہ السلام فرمایي شفعوا توجروا، تاسو د مرګري سفارش کوي بل ته اجر بدر ته درکړي شي. یو کار ته په خپل وس کې کله کله نه کنه، سړی تعالی راغی لکه زر سي محتاج، تکلیف دی راته، ما سره مدد وکتی نشي کوله، نو چې تی نشي کوله دا کار چې څوک کوله شي هغه ته وایا ویرا اجیسه پلانې سه د مرګري محتاج دی، الله به اجر درکې سره تعاون وکړه. هغه چې په عمل وکړه تعالی الله اجر درکې لکه څومره اجر چې هغه ته ملاويږي دومره اجر تا ته ملاوي شي، ځکه هغه توجه تا پیدا کړ دی نیک کار ته. چا چې سفارش وکړو سفارش نیک، یکل له بداغه لپاره نصیب منها، ور خيسته برخه دا غینا د شفاعت او د نیک کار چې هغه په عمل وکړل الله تعالی برخه درکې دا اجر. ومن یشفع شفاعتا سیئه، غسوک چې سفارش کی سفارش بد، بعضی سړی د شرک دعوت کوي، د بدعات دعوت کوي، د ګناہوں سفارشونه کوي، خلکو ته د ګناہوں کارونه کوي، پلانې کارو کپلانې د فساد کارونه ورته ورخی. نو یکل له کفل منها، وی برد پارا بوج داغه د وجنا، کفل من الاثم والوزر، داغه بوج او ګناه وي پدبان. وکان الله دی الله علی کل شیء مقیتا، پارسیز باندې طاقت لرونکې. مقیتا کی هو اقوال مفسرین کړی دي، المقتدر الحفیظ، الله رب العالمین قدرت والا دی، او دا رنګ حفیظ ذات دی، او دا رنګ بل معنی دا الرقیب الدائم معطي القوت. الله رب العالمین لړ معنا زموږ دا د پښتو کې خلاصه طاقت والا دی، الله وس والا دی، پارسی باندې الله طاقت. واذا حييتم، وسوي داعی ملګری استغفار راغی یا عام ملګری راغی او تا سلام کوي، اخلاق خيسته اخلاق، نو تور له داغي خيسته جواب ورکا، که خيسته نشي ورکول داغه په شان جواب خو ورکا کنه. واذا حييتم، کله چې سلام وکړی شي تاسو ته بتحیه سلام کول، فحیو تاسو سلام کوي بل داغي جواب ورکوي، به احسن منها، خيسته داغي او ردوها یا داغه په شان جواب ورګرځوي. اول خو خيسته جواب، خيسته جواب دا ته تو السلام علیکم، ته ورته وعلیکم السلام ورحمت الله، ورحمت الله بګړې هغه السلام علیکم ورحمت الله، ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، دي ته خيسته جواب وي چې تا په کې یو لفظ زیات کنه نو دا څومره ټکی چې هغه ویل دا خو خامخا ورکې جواب، دا پتا واجب او ردوها معنا دا دغه جواب خو ورک کړه. ان الله یقینا الله کان علی کل شیء حسیبا، هغه د پارسی باندې حساب کوونکې. الله لا اله الا هو، مسأله التوحید، د دې مسلې لپاره توحید، د توحید د مسلې لپاره دعوت او jihad پکار. الله الله چې لا اله نشته حقدار د بندګۍ الا هو سوا دا غنه، لا یجمعنکم خامخ الله تاسو را جمع کوي الى یوم القیامت، ورځ د قیامت لا ریب فيه، چې نشته شک باغې کې، ټول به الله ته ور پیش کېږي. ومن اصدق سوق دې ډېر رښتیا من الله د الله نه حدیثا په خبره کې، د الله نه رښتونی خبره دې چا نشته ده، بس بیمار به زکام نه ده بس.
الله صحت راکړي. استغفر الله.